پاملرنه دا برخه کېدای شي داسې معلومات ولري چې ځینو لپاره یې منل سخت وي. تاسو ته موږ ښایو چې آسماني ادیانو کې د تاریخ په لړ کې څنګه لاسوهنه کړې. موږ هیڅ دین ته د توهین موخه نه لرو، بلکې غواړو تاسو پوه کړو چې د ادیانو بنسټیز مسایل څنګه ترې تم شوه او یا یې په ځای غلطې لارښوونې راوستل شوې. هیله ده مخکې له هر ډول پایلې دا لړۍ پوره ژوند آزمایښت دی، نو باید موږ لپاره یوه لارښوونه وي چې له برکته یې د دې آزمایښت یعنې ژوند تګلاره زده کړو او هغه وظایف چې موږ ته راسپارل شوي په صحیح شکل ترسره کړو. ښه نو خبره دا ده چې دا هدایت تل د الله تعالی له لوري د هر نسل لپاره د بشریت په تاریخ کې له اولین انسان تر اوسه رالیږل شوی دی. خو خبره دلته نه خلاصیږي. که لږ څېړنې وکئ نو پوه به شئ چې یو شیطاني ځواک هم شته دی چې هڅه کوي بشریت نابود کی او هغوی له سیده لارې منحرفه کی. د همدې عمله باید ستاسو په یاد وي چې دا شیطاني ځواک تر ټولو د مخه هڅه کوي چې د رښتیا انځور بدل کی. هغه رښتیا او حقیقت یادوم چې د رب له لوري راستول شوي او د دې کار لپاره له دوه تګلارو ګټه اخلي. اول د دروغي ادیانو راویستل او دوهم آسماني ادیانو کې لاسوهنه. د باطلو ادیانو رامنځته کول او الهي ادیانو کې لاسوهنه شیطان د درې اصلي موخو لپاره کوي. اول د خلکو منحرف کول د رښتیني خدای له عبادت نه او د یو غلط انځور جوړول د خلکو په ذهن کې. دا د ابلیس یو تر ټولو مهمه موخه ده چې خلک وهڅوي تر څو پرته له خدای په بل هر څه چې ایمان ولري. اما تر ډیره خلک هڅوي درې شیانو ته عبادت وکړي: جنیات، اور او لمر چې بیا هم اور ده. او لکه څنګه چې پوهیږئ جنیات هم له اور پیدا شوي دي او که د ابلیس داستان مو په یاد وي هغه غواړي ثابت کړي چې جنیات له انسان بهتره موجود دی. د همدې امله انسانان هڅوي چې جنیاتو ته پرستش وکړي. په ټول تاریخ کې جني شیطانانو خلکو ته دوکه ورکړې تر څو هغوی د خدایانو په توګه په مختلفو نومونو ومني. داسې نومونه لکه انوناکي د مار خدای، انوبس. انانوکي د اسمان د خلکو په نوم هم یادیږي. د مار شکل رب انوبیس. گنیش، شیوا، کالی. آبی رنګه کرکټر یې د پیریانو په شکل او عصري خلک ورته فرازمینیان هم وایي. دوم هغوی له دین نه ګټه اخلي تر څو پر ټولنه ځواک ولري او حکومت وکړي. له هماغه پخوا ادیان د بادشاهۍ لپاره تر ټولو ځواکمنه وسیله وه تر څو په ملتونو بادشاهي وشي. دریم خلکو ته دوکه ورکوي تر څو یې بدل کې تحفې او یو کاروبار جوړ کړی شي او خپل خواهشات ورباندې پوره کړی شي. نو لکه څنګه مې چې وویل رښتینې لارښوونه د خالق له لوري د خلکو لپاره نازل شوې او خلکو دقیقاً د همدې درې لاملو له امله الهي هدایت ته بدلون ورکړی دی. اما هر کله چې خلکو وحی بدله کړي نو خدای پاک یوه نوې نسخه بیرته دوی لپاره رالیږلې تر څو د توحید رښتینی پیام د خلکو لپاره ورسیږي او خلک بیرته خپلې اصلي لارې ته راوګرځي. بله برخه بله جمعه نشریږي.